ملګرو سلامونه. قدرمنو نهمه صدي وه او د اسلام سنهره دور چې ورته ویلی شي نو دغه زمانه وه. د شارع ریشم د وجې نه چې یو لویه تجارتي ګذرګاه وه، د دغې د وجې نه د وسطي ایشیا ښارونه بخارا او سمرقند لوی تجارتي مرکزونه وو. نو نه صرف تجارتي مرکزونه وو بلکې ورسره د علم او د فن مرکزونه وو او د چارچاپېره ټولې علاقې نه به خلک د علم د اصول لپاره بخارا او سمرقند ته راتلل. په دغه صدای کې په 810 کال کې یو ماشوم پیدا شو چې د ټولې دنیا د امام بخاري په نوم باندې پیژني. تر 870 پورې امام بخاري ژوند کړی دی، شپېته کاله ژوند دی. په بخارا کې نه صرف امام بخاري پیدا شوی و بلکې یو صدي پس د طب د دنیا د ټولو نه غټ نوم ابن سینا هم بخارا کې پیدا شوی و. نو په دې ویډیو کې د امام بخاري د ژوند او د کار په اړه باندې یو څو معلوماتي خبرې در سره شریک کوم. نو امام بخاري خاندان چې و نو دا تقریبا 2 نسله مخکې وایي مسلمانان شوي، لکه مطلب دا دی چې شپېته کاله مخکې مسلمانان شوي او امام بخاري په وړوکوالي کې یتیم شوی. د 14 کالو په عمر کې د خپل نور د کور بنیانو سره حج ته تللی او دغه وخت کې یو دا مشهوره واقعه ده د دی چې امام بخاري به یو ځای ته د حدیث او د سبق زده کولو لته نه هلته کې تقریبا 2 هفتو پورې چې کله کلاسونه وشو نو نورو هلکانو به لیکل کول، امام بخاري به نوټس نه اخیستل. نو چا په اعتراض وکړ چې ته لیکل نه کوې، نه دا خو ته ځان لا په وخت ضایع کوې. نو امام بخاري ورته وایي په هغه وخت باندې د تېرو 15 ورځو هغه ټول کار چې مونږ یې ورته په یاده باندې واورو او داسې تقریبا 15,000 حدیثونه. نو د پوهانو مطابق امام بخاري په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر مینو او د هغې د شخصیت په لوی اثر لکه څنګه چې هوښیاران وایي چې اولیاء الله کې څه خلک داسې وي چې هغې په خدای میني او څه خلک داسې وي چې هغې د نبي علیه السلام سره ډېره زیاته مینه وي. نو امام بخاري باندې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شخصیت لوی اثر و نو د دې د وجې نه د ده روح جان چې دی نه حدیثونو طرف ته راغی. نو د دې لپاره د ده ذهن کې دا راغلل چې دی د حدیثونو ولې محصل کړي، په هغې د غور و خوض وکړي، تحقیق دې وکړي او یو کتاب دې ولیکي. د دغې مقصد د حاصلولو لپاره امام بخاري وایي د دنیا کونې کونې ته لاړ او زرو کسانو سره عالمانو سره ملاقات وکړو او د دې نه علاوه په زرګونو باندې امیانو سره ملاقات وکړو. نو په دغه ملاقات کې د 6 لاکو حدیثونو ذخیره را جمع کړه او د 6 لاکو په دې ذخیره کې د 7,275 حدیثونو لکه څه د پاسه 2,000 حدیثونو انتخاب وکړو او د دغې انتخاب نه د صحیح بخاري کتاب ولیکو چې هغه د هغه د ټولو نه مشهور کتاب دی او نن دنیا هغه د صحیح بخاري د وجې نه یاد ساتي او بلکې د عالمانو مطابق صحیح بخاري د درجې د یاد سره د قرآن پاک نه پس دویم کتاب دی. نو دغه کتاب امام بخاري په دې ډول باندې ولیکو. نو امام بخاري نه صرف یو عالم او ادیب بلکې دې سره سره یو لوی محقق او د دې خبرې سخت خلاف چې یو سړی اندا مکلف جوړ شي وی علم اند اعتقاد کا نام نه. بل امام بخاري یو لوی نډر بولنس وکړي. هغه بولنس څنګه چې ګوري دا څومره یو ګران کار دی چې تر 6 لاکو حدیثونو ذخیره را جمع کړي او بیا په هغې کې حدیثونه داسې چې په هغې باندې ته په ریډ بال پوینټ باندې کرښه راښکې چې دا حدیثونه نه دي. نو ته په کوم بیس باندې دا حدیث ریجکټ کړي چې دا حدیث نه دی لکه صحابه سره ژوندي نه دي. نو دا په خپله هغه تحقیق به یې دومره کو غور و خوض به یې کو چې دا که خدای وله فن ورکړو او په خپله به یې ځان کړو چې تر دې به ورسېدو چې نتیجه به یې راوباسله چې دا حدیث نه دی. نو دا سره نه صرف عالم او ادیب بلکې یو لوی سماجي شخصیت او په خپل ژوند کې د مسلمانانو د خیرخواهۍ لپاره د مسلمانانو منځ کې د تنازعاتو د حل کولو لپاره لوی کار کړی، لکه ډېرو زیاتو روغې کړې وې، د مسلمانانو منځ کې مسلې حل کړې وې تر دې پورې چې د مسافرخانو د تعمیر دپاره یې په خپله فزیکلي کار کړی او وخت یې راغونډې کړې وې. نو د نن ویډیو د امام بخاري په اړه باندې د یو څو خبرو باره کې بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.